السلام علیکم ورحمۃ الله. مونږ پرون نوې سبق ویلو حان واخلا تر ذا پورې. نن به مونږ نوې سبق وایو ان شاء الله د سین نه واخلا تر ضا پورې. سین نه واخلا تر ضا پورې. نو اول حرف چې دی سین دی. دا به څنګه وای؟ سین سین سین. دا ادا کیږي د ژبې څوکه چې کله د ثنایه سفلا یعنی مخامخ د جاملې دوه غاښونه لاندیني چې کوم دي د دې د منځ سره ټچ شي نو دې نه څه ادا کیږي؟ سین ته ادا کیږي. خو برني غاښونه هم لاندې کې سین سین. بل حرف چې دی شین دی. شین 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 شین. شین چې دی دا ادا کیږي د ژبې منځ نه. د ژبې یو اول سر دی هغې ته رأس اللسان وایي. بل ایسې چې دا بیخې دی هغې ته اقصى اللسان وایي او منځ ته دی وسط اللسان وایي. دې ته شجر اللسان هم وایي. نو د ژبې منځ نه. خو دا ژبې منځ چې دی دا بره اوچت کی بره دې تالو ته اوچت که نو شین به ادا کې شین شین. او دې ته تفشي حرف هم وایي ځکه د شین په وخت کې د اواز نه دی دا ټوله خوله کې خورېږي شین. بل حرف چې دی صاد دی. صاد صاد صاد. هر کله چې د ژبې دا سر د ژبې دا سر نه دا سوکه دا چې دی د مخامخ لاندینی جاملې غاښونه چې مخامخ کم دوه دي د دې منځ سره میلو شي نو دې نه صاد ادا کیږي. برني دوه غاښونه هم ورلاندې کي او د ژبې سر به لاندیني غاښونو منځ سره ټچ کې صاد. خو دې ته مستعلیه حرف هم وایي. ډک حرف ته یعنی ډک به وي صاد صاد. بل حرف چې دی ضاد. دا ادا کیږي کله چې د ژبې دا طرف دا سیډ نه دی د ژبې ښي سیډ یا ګس سیډ دا چې دی ښي طرف ته کومه جامله د غاښونه دي دې سره ټچ کی یا د ګس سیډ غاښونو سره د ژبې دا ګس طرف ټچ کی ضاد به ادا کیږي ضاد ضاد. دا هم مستعلیه حرف دی. ډک حرف دی ډک پې وی ضاد. ډک مطلب دا دی د خوله کې دننه داسې چې یو حال کې چې اواز کوي که نه ډېر اواز وځي دغسې ضاد. او تش چې کله وی نو خولې طرف ته نږدې هغې ته تش وایي. صحیح شو. بل حرف چې دی طا طا طا. هر کله چې د ژبې څوکه د مخامخ غاښونه برني دوه غاښونو بیخ سره ولګي بیخ سره دې نه به طا. خو دا به هم ډک وی طا طا. دا هم مستعلیه حرف دی. نو بل حرف چې دی ضا. ګورئ طا باندې ټکې نه و ضا باندې ټکې شته. فرق ته ګورئ. ضا څنګه ویلی کېږي؟ هر کله چې د ژبې څوکه د برني دوه غاښونو منځ سره میلو شي برني دوه غاښونه منځ سره میلو شي دې نه ضا ادا کېږي ضا 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 ضا. دې ته هم مستعلیه حرف یعنی ډک حرف ورته وایي. دا به هم ډک لولي. صحیح ده. السلام علیکم ورحمة الله.